السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ولی تر مور تر پلار به محبت زیات وي، تر اولاد به سړی ځان ته راقرب کوي، تر ځان او تر اهل او تر عیال او تر مور او تر پلار تر ټول به سړی ځان ته قربوي، نو بیا کامل مؤمن جوړیږي. د سورة الاحزاب شپږم آیات کې الله جل جلاله سره فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم: النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولا ډیر ور او لایق دی بالمؤمنین لمؤمنانو سره من انفسهم تر نفسو د دی. اندی دومره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امت مهربانه وو، د غمره انسان د خپل ځان په حق کې نه دی مهربانه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر موږ مهربانه وو. په انسانیت کې یا په ټول مخلوق کې د ځان محبت او د ځان ساتنه، د ځان سره ښه کول، دا حیوان دی که انسان دی، دا د یو طبیعي عمل دی. خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سره زموږ تر نفسو ډیر وړ او لایق او دوست دی. په یو روایت کې راځي، سنن ابي داود ذکر کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: وانا لکم زه تاسو لره په منزله کې په مرتبه کې د پلار یم. او آیات کې الله جل جلاله یا اولاد پر مؤمنانو باندې تر نفسو ده دی. نو وایي دغه د پلار تعلق چې د زوی سره وي یا د لور سره وي یا د مور تعلق، دا تعلق جسمانی دی. د زوی او د لور وجود د مور او د پلار په وجه باندې راغلی دی، او مور پلار زوی ته هغه حیات عارضي ورکوي چې عارضي ژوند دی څه وخت دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت موږ ته ابدي او دائمي حیات راکول کیږي. او بلکې هغه زموږ د پلار او د مور وجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د وجود په خاطر باندې سوی دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نه وای نو بیا به د زموږ وجود هم دنیا ته نه وای راغلی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم محبت ځکه لازم دی تر هر څه چې دی زموږ په حق کې دومره مهربانه دی چې موږ پر د خپل ځان باندې د غمره نه یو مهربانه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې پر موږ باندې مهربانه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي: ما من مؤمن، نسته یو مؤمن بلکې کوو زه د هغه دوست یم، پر هغه مهربانه یم په دنیا او په آخرت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولته دغه آیات تلاوت کی: النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وی: انا اولا بكل مؤمن، زه مهربانه یم، اولا یم، لایق یم، وړ یم هر مؤمن لره من نفسه تر نفس ده تر ځان. نو موږ له ځان سره د غمره پر ځان مهربانه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر موږ مهربانه دی. نو ځکه هغه حدیث مبارکه چې صحیح البخاري روایت کړی دی چې مؤمن تاسو نسی جوړېدلی کامل مؤمن حتی اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. او په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دی په هغه ذات قسمی چې زما روح د په قدرت کې دی، مؤمن کامل نسی جوړېدلی چې تاسو ته زه تر پلار او تر مور تر ټول تر هر څه در قریب نسم. او دغه رنګه عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر رضی لاس ونیوی. عمر رضی مبارک ته: یا رسول الله انت احب الی من كل شيء، ما ته تر هر شي محبوب الا من نفسي، ما سوى خپل ځان. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله والذي نفسي بيدي، زما دی په ذات قسم تر هغه وخت کامل مؤمن نسی جوړېدلی چې څو تر ځان در محبوب نسم. فقال عمر رضی الله عنه: رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته و یا رسول الله والله زما د الله په ذات قسمی لانت خامخا احب الی من نفسي، ما ته محبوب تر خپل ځان. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الان یا عمر وست محبت پرسو.
او دغه رنګه بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که درې شیان په انسان کې راسي هغه به حلاوت و ذایقه د ایمان په ځان کې پیدا کړي چې الله او د الله رسول احب الیه مما سواهما تر الله او د الله تر رسول سوا تر ټولو شانو الله او د الله رسول ځان ته قریب کړي. په درو شانو کې یو دغه محبت د الله او د الله د رسول دی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم محبت که په عقل سره واخی که په شریعت سره واخی په دواړو لارو باندې پر موږ باندې هم فرض دی هم په مکلف یو هم بې ځان ته تر هر سره محبوب کوو. عقلي معنا دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم زموږ د فار نجات دی د دنیا او د آخرت او موږ ته ابدي ژوند راکړي او موږ ته ابدي نعمتونه په لاس راکړي ځکه که پر د ایمان راوړو د محبت وکړو نو هغه ابدي ژوند هغه ابدي زندگی به مو په خیر او په عافیت کې سي. دا عقلي دلیل دی چې دی موږ له اوره راګرځي او موږ په نعمتو پر استراحتو د الله پر رضا باندې ور امر کوي. او نقلي خو نو الله جل جلاله یاندي په نقلي دلایلو په شرعي دلایلو په آیاتو باندې خو الله امر کړی چې د محبت باید موږ وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک محبت په دومره اندازه کې وکړو چې خپل اولادو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت وپېژنو او خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک محبت په ځان کې راولو. د هغه علائم دا دي چې ډېر درود شریف ویل او د ده په سنتو باندې عمل کول. صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې ډېر ستر مقام په دین او په شریعت په اسلام په وجه باندې محبت یو وخت کې د علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه مبارک څخه پوښتنه وسوه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره څومره و څه ډول علي رضی الله عنه ورته وایي والله احب الينا من اموالنا واولادنا وابائنا وامهاتنا ومن الماء البارد على الظماء. موږ ته محبوب و زموږ تر مالو تر اولادو تر پلرو تر مندو او په ډېره تنده کې په ډېره ګرمي کې سړی څومره تږي ژبه یې وچي هلکې تریخ وي له ډېرې تندې نو هغه اوبه به څومره ولره قدرمنې څومره به ولره محبوبې تر هغه یخو اوبو هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ ته ډېر محبوب ډېر اتیر او دغه رنګه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت ایمان لا نو راوړي دی وایي د زید په نامه یو صحابي و زموږ سره و اهل د مکې له حرمه راوایستې چې ویې وژني نو کوم وخت چې له حرمه راوایستې بیا د کافرانو مشرکینو ورته ویل یا زید آیا دا خوند درکوي چې ستا پر ځای نن محمد صلی الله علیه وسلم مبارک وژل کېدلی او موږ د ده غاړه ورپرې کولی او ته کور ناست وای دا خوند درکوي او یا دا خبره وکړه چې کاشکې زما پر ځای نن هغه وژل کېدلی تا به موږ لپ خپل کور ته به ولاړ شي. دی په جواب کې څه ورته وایي وایي والله زما دې د الله په ذات قسم وي چې نن زما سر ځي او د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم و پښې ته ازغی رسیږي دا زما د سر قبلېدل مې قبول دي خو نه د پښې ته ازغی رسېدل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم و پښې ته یو ازغی جګېدل په دا ساره کې سړی رواني ازغی وي د سړي په پښه ازغی جګ سي ناڅاپ هغه ازغی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پښې ته رسیږي او دی خوږیي او د هغه په بدله کې د زما سر ولاړ سي دا خو هلته علاقه چې دی زما پر ځای وژل کېدلی. سبحان الله دا ایمانونه وه. هغه ورته وایي صرف ته دا یوه خبره وکړه چې کاشکې زما پر ځای هغه نن وژل سوی وای کافران ورته وایي موږ به تا کور ته پرېږدو دی ورته دا خو بیخي غټه خبره ده چې دی زما پر ځای وژل کېږي
چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم او پښو ته ازغی رسیږي زما سر دی ولاړ سي زما سر دی قلم سي خو د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم پښې ته دی ازغی نه ورسیږي. ابو سفیان په هغه وخت کې عربو ته وایي ما رأیت من الناس احدا ما ندی په انسانانو کې لیدلی هیڅ څوک دا ډول انسانان لکه اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم چې دوی څومره محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري داسې انسانان ما نه دي لیدلي. نو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم یو تاریخ خو په عشق په محبت کې نو ځکه دی هغه ستر مقام په امت کې پیدا کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء و رعبات د دې امت مقام دی په امت کې اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. چې څومره محبت ډیریږي هلته قرب راځي زندیکت راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زندیوالی راځي هغه په دنیا کې هم په آخرت کې. الله دې محبت را نصیب کړي. الله دې مؤهل د محبت وګرځي. الله دې مسنیه په محبت باندې مزین وګرځي. الله جل جلاله دې اهل د محبت مول جوړ کړي. محبت النبي صلی الله علیه وسلم وتعظیمه سبحانه وتعالى. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.